چې کلم اختلاف راشي سمدستی هغه اختلاف ختموي. دې ته مګوره چې زه خاوند یم زه به کوزه غاړه وړم ښځه وایي ورګه دی به ماته کوزه غاړه وړي. دا چل مه کوئ. دا اختلاف په ورځې دوه به یې ورو ورو به اوږدېږي بله ورځ به د یو بل نه جدا شي او دا بچي به تیتر بیتر شي ورو خاندان به وران شي. دا دغه زر ختموي چې کله اختلاف راشي. د بیبي سره اختلاف مه اوږدوئ. په دې شیطان ډېر خوشحالېږي تاسو ته پته نشته. حدیث مبارک کې راځي د دې ټولو شیطانانو چې کوم مشر دی هغه د اوبو باندې خپل تخ ولګي په دریاب باندې تخت د پاسه ولګي او دا کچ کچ شیطانان خواري کې ویزای شیطانای کوي بیا ما ته ماخام ته کارګزاري راوړی نو دا شیطانان خوارش چې ګرځي نو دا ماخام کارګزاري راوړي دی مشر شیطان ته وي دا مې وکړل یو وی دا مې وکړل بل وی په تن مې دا وکړل غلا مې وکړه زنا مې وکړه په کس باندې اخر کې پکې یو ګوټ شیطان راشي بوډي ورته وی ما د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کړ یو رشته مې ورانه کړل اختلاف پکې راغی. حدیث مبارک کې راځي وي دا شیطان ولا د زین پاسی وی ترا سره غاړه غړې سلامو که غرضی کار پکې تا کړی دا نور اصلېږي. دا تا چې کم کارو کو دا یوازې د ښځه خاوند اختلاف نه دی په دې به روح خاندان کې اوس اختلاف دوه خاندانونه وجنګېږي پې که نه بچي لاړ شي تباه و برباد شي که نه نو په دې کلي ورانېږي او په دې ملکونه ورانېږي چې کله دا رشته خرابه شي. دا ډېره اهمه رشته ده. دا په معمولی خبرو باندې مه ورانه. شیطان ورلپاسې وي غرضي کار پکې تا کړی دی او دا نور رسېدلي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې د اختلاف پیدا کو دا نور هر څه به د دې سره راځي. دا دومره ناکاره عمل دی. نو دې رشتو ته په ښه نظر ګورو دې ته د عبادت په نظر ګورو چې دا ټولو انبیاو ودونه کړي ما واده کړی دا خو عبادت دی دا خو ډېره خوږه رشته ده. دا ښځه زما د جنت ملګری دی دا به ما سره په جنت کې دا بیبي وي او دنیا کې کومې 20 او 30 او 50 کاله عمر دی نو دا بیبي مې د ژوند ملګری دا خو به ما سره د ژوند ملګری دا خو زما سره ژوند تیری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته فرمایل وی خیارکم صحابو تاسو ته غوره سړی وښیم چې په تاسو کې ټولو کې غوره سړی څوک دی؟ وی غوره په تاسو کې هغه کس غوره دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي. دا په ټوله دنیا کې غوره دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي د خپلې بیبي سره روابط ښي او بیبي ترې نه خوشحاله دا په ټولو کې غوره دی. او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه په تاسو ټولو کې د خپلو بیبیانو سره ښه یم. ما مره ښه څوک نشته څومره چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه. نو مونږ په بار څومره ښه سړي یو چې کور ته راشو بس ښه سړیتوب په وره کې بار پرېږدو بس چې کور ته رادننه شي ښه سړیتوب ختم. ولکه دې ښځې څه چل کړی دی ګناه خو یې وښیه که نه رور یې پرېښی دی خور یې پرېښې ده مور یې پرېښودې ده خاندان یې پرېښودی دی خپله قبیله یې پرېښودې ده راغلې ده ستا کره دیره شوي ستا پلار ته پلار وایي ستا مور ته مور وایي د ښځې نه تپوس وکړئ وایي ته د کوم کلي نو دا د خاوند کلی ښیي که د پلار کلی ښیي د خاوند کلی ښیي که نه ښیي دا د خاوند کلي ته کلی وایي د خاوند خاندان ته خاندان وایي د خاوند مال ته مال وایي هر څه دې ښځې د دې خاوند دپاره قربان کړي دي او راغلې د خاوند سره ژوند تېری نو ټولې د دې سره بد روابط کوي بد سلوک کوي چې کور ته رادنده شي ګناه یې څه کړې ده څه قصور دی قصور یې وښیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل حدیث قدسی دی وی رب العالمین وایي چې دا ښځې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي ته ترې نه یوه نیکه اوچته که که نه دا ښځه ولې ستا داسې تابع ده دا په منځ کې څه شوې ده نکاح شوې دې نکاح دا ښځه څومره دې خاوند ته تړلې ده تړلې ده که نه ده تړلې پیزار پالش کوي که نه جامې دله استري کوي که نه د کور چوکیداري درله کوي که نه د بچو خدمت درله کوي که نه دا ولې کوي دا تا جنګ ګټلی او د کفارو سره جنګېدې دا دې وینځه راوستې وه نه دا خاندان نه لري دا مور او پلار نه لري دا قبیله نه لري نو دا ولې ستا دومره تابع شوې ده او ته پې دا ملکي کوي او حکومت پې کوي دا ولې رب العالمین وی دا په منځ کې زما یو عقد شوی دی چې هغې ته نکاح وایي دا زما حکم دی زما دی حکم دا ښځه تا ته داسې تابع کړې ده او چا چې د دې سره زیاتې وکړو د ښځې متعلق تپوس په د خاوند نه زه پخپله کوم رب العالمین دا حساب به زه پخپله علم د خاوند نه به د ښځې حساب رب العالمین وي زه پخپله علم سم خیال دی
د ملګری سره د سړي 2 کاله تیر شي 3 تیر شي کلس کالم تر چا سره مرګتیا وکي نو په دې لس کاله کې خو بستا دغه سره 1 کال یو ځای تیر شي لس واړه خو نه تیری کنه د ټولو نه زیات ژوند چې د سړي تیریږي هغه د بیبي سره تیریږي ښه نو چې ستا سره 50 سال تیر کی بیبي کنه او قیامت کې درته الله وایي چې مال د 50 کالو حساب نن راکا تا دا 50 کال څنګه ژوند تیر کړو د بیبي سره څه جواب بس ورکو جواب بس ورکو چې د 50 کالو حساب را نه په یو ځای وغواړي او دې ظالم به نه پریدي او نه به خزکی معلق پکور کی ساتلی نه خزکی او نه پریدي اسطانه الله تپوس کی کنا ته خدای لورزی کنا چې درته وای چې 20 سال تا دا خزه پکور کی معلق ساتلی و بندا نه دې خزکول او نه دې پرې خودله مال د دې شلو کالو حساب را څه جواب الله لور کې د شلو کالو چې الله تیر په یو ځای تپوس وکي دا څومره ګران کار دا څومره ګرانه معامله ده په دې ځان پوه کې اشرف علي تنویر رحمت الله علیه یو کس راغی ورته وی په سفر وتلې و د کوره ډیره مده نه وی دومره غیرتی ما چې کور ته رالمه نو بیبي رانه تپوس نشو کولای چې ته چرته تلې بچو تپوس نشو کولای ما نه خزه تپوس نشي کولای چې چرته تلې اشرف علي تنویر رحمت الله علیه ته حکیم الامت وایخه ازمن پشان عالم نو زمون پشان علما به داغه د شاګردیم قابل نو چې سبق یې دی دسی عالم هغه ورته وی نن د زما په مخ کې دا خوې ذکر ک خو بیا چرته دا ذکر نه کوي په دې خوې بیا په خرونه کې هغه ورته ولې ویلا د زناور خوې د زما په مخ کې بیا ونه وای چر وی چې زناور د بار نه را دند شي نو کور کې بیبي او بچی پټ شي وي زناور راغې سکونه چقي چرتا ودا خوې ته په دې فخر کوي چې ته د سفر نه راغلې وې بچو را منډي کړې وې ابو چرته تلې وې بچی دی اوګي ته خطلې وې باجانه چرته تلې وې ته خو نوې دا دومره ورځې نوې بیبي راغلې وې چرته تلې وې ته ولې نوې تا ته مونږ نه یادېدلو تا ولې ته چرته تلې وې چې دا ټول درته راټول شوی وې ټول درنه تاو شوی وې تا ته وې چې ته چرته تلې وې دا د انسان خوې دی وې دا بیا زما په مخ کې چرته ذکر نه کوي نبی علیہ السلام وې دا خسړې نه دی ښا چې په بار خيو د خپلې بیبي سره ترس چلیږي دا خسړې نه دی دا خسړې توب دی الله ته نه دی قبول تعالی چې کله خسړې توبونه الله تلی کنا چې د اخلاق څنګه نورمبه بدر لد بیبي سره خسړې توب سمره واول بدل دا پته لکېږي دا بار بدل رستو طریقه چې د خلق سره څنګه او فلاحي کارونه سمره کړیو دا به رستو تلل شي د ټولو نړمبه بدر لد بیبي سره خسړې توب دا تلل شي چې د بیبي سره خسړې توب سمره دا باول پته لکې بدر لداګ چې د 50 سال ژوند درله وتلی او تا 50 سال د بیبي ته سپک کتلی دا بیبي په چار دیوالۍ دنده ناسته ته بار ګرځي ماسخوتن راشي دا بیبي وایي ایبا ماسخوتن مراشي ما سره به خوږي خبرې وکړي ایبا زما یو اسره شته او چې ماسخوتن راشي او دې ورسره خبرې هم نه کوي او د لاس نه خواړه سکم نه کوي سیدا بیبي تا نه به خدای یو ورځ تپوس کوي که نه ته به د خدای مخې له ورځې که نه د دې نه بل غټ ظلم شته ظلم دی دا چې هغه الله ستا تابع کړي دا او تا هغې ته سپک ګوري او په سمه خوله ورسره خبرې نه کوي او دا ستا په نکاح کې دا او دا تا ته تړل شوي دا او دا تا ته په کور کې ناست ته ولې د دې سره ښه رویت نه سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیبي عایشې ته وایي ماله اوبه راوړه هغې اوبه راوړې د ده سره به کور کې څوک تنګ شوي بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها چې اوبه راوړلې نه ویسکلې دي نبی علیہ السلام ورته وایي تا ته اوبه وڅښلې وی او وی په کوم ځای دې خوله لګولې وه چې اوبه دې څښلې وی په دې ځای وی راکه په هغه ځای خپله خوله ولګوله اوبه یې دې وڅښلې دا د دواړو جهانو سردار دا د انبیاو سردارو دا به د جنت ته به اول د ټولو نه ړومبې دی ځي د جنت دروازه به د ټولو نه اول نبی علیہ السلام ټکي بیبي ته وایي په کوم ځای دې خوله یخې وه چې په هغه ځای زه خوله کېږم دا غیرتي نه و دکې غیرت نه و ته داسې غیرتي راغلی ته داسې زورور راغلی نبی علیہ السلام له الله د څلورو زرو کسانو طاقت ورکړی څلورو زرو کسانو طاقت ته داسې غیرتي راغلی بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها یو ورځ کور ته راغی دا بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها کوم عمرې کې واده کړې وه نو چې دی نبی علیہ السلام راښکاره شو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها له خپلې ملګرې راغلي لبې کولې لبې چې نبی علیہ السلام را دننه شو هغه ملګرې ټولې تیتر شولې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي
زمونږ د ټول پروګرام ګډ وډ کړو بیا ټیمه راغی د دواړو جهانو سردار ورته وایي عایشې زه به واپس لاړ شم او تاسو ځان له خپلې لبې کړه زه به بیا وځم د کوره خو تاسو خپلې لبې کړه دا غیرتي نو دا د انبیاو سردار نو د کور کې دا رویه کوله ستا کور کې څه ژوند دی ته به څه جواب الله له ورکوې چې د بیبي متعلق درنه الله حساب جواب به څه ورکوې خاوند و ښځې له ګزار را پرېښود چې داسې ګزار را پرېښود نو لاس یې ونیو بیبي ورته ولې دې لاس ونیو ولې دې لاس ونیو ته خو چا منع کړی نه ویل لاس مې ځکه ونیو چې طالب یې داسې ګزار را پرېښود نو خپله لور راته رایاده شوله چې زما لورم په پردي کور کې دا غم د چا په نکاح کې ده چې هغې له څوک ګزار را پرېږدي زه به یې برداشت کړم ته یې برداشت کولی شي په خپلې لور ګزار چې ته خبر شي چې ستا لور په پلانکي کور کې واده ده ته په هغې ګزار برداشت کوي نه نو دا ته چې نن ګزار ورکوي دا د چا لور نه ده دا یې پلار برداشت کوي دا د چا نه پیدا نه ده دا مور نه لري دا پلار نه لري دا قبیله نه لري خو هغه راغلې ده او ستا داسې تابع شوي ده او ته ورسره دا زیاتې کوي نبی علیہ السلام دومره ښکلي اخلاق الله ورکړي چې د جنت البقیع مقبرې نه راغی که نه بیمار پته ورته چې په دې بیمارۍ کې به زه مرم پوه چې دې کې به وفات کړي د ده سره به بیبي تنګه شوې وه عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زما په سر دړ و ما نبی علیہ السلام ته ویل الله حبیبه زما په سر دړ دی وی نبی علیہ السلام زما د تسلی دپاره په سر دړ زما و او نبی علیہ السلام به وی وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه د سر دړ زما دی او امام الانبیاء وی وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه زما د سر دړ به په ما و امام الانبیاء به وی دا په ما دړ دی بیبي عایشې دا زما د سر دړ دی اور تی د الله حبیب سر به خوږي ما ته وی چې بیبي عایشې مخه پکېږه ستا سر خوږې به ښه شي او زما سر خوږې چې دی دا به ښه نه شي او زه به د دنیا نه لاړ شم زه به د دې سر خوږې نه مړ شم او ستا سر خوږې به الله ښه کوي ستا سر خوږې به ښه شي ته مه خفه کېږه ستا سر خوږې به ښه شي نو په سر به دړ زما او امام الانبیاء به وي زما د سر دړ او چې کله بیمار شي نو بار به وي د بیبي عایشې نمبر به کله راځي رضی الله تعالی د بیبي عایشې نمبر به کله راځي اوس چې د ښځې خاوند بیمار شي نو ښځه ترې ترس شروع کړي د خدمت به کول او دا فطرت دی چې کله سړی بیمار شي نو د ټولو نه چې خواخوږې بندۍ د سړي وړه ته نږدې سړي ته هغه یاد شي چې د مې خدمت کول نبی علیه السلام به بار وی چې یاره د بیبي عایشې نمبر به کله راځي ټولو بیبیانو مشوره وکړله خیر الله حبیبه دا باقي ورځې د بیبي عایشې کره وباسئ ته د هغې ذکر بار کوئ بیبیانو ته به وي ماله به د عایشې په باره کې تکلیف نه راکوئ ښه دا مېړه ته ډېره نږدې ده ما دې باره کې تکلیف مه راکوئ وی ټولو بیبیانو اتفاق وکړو چې دا باقي ورځې د بیبي عایشې کره وباسه رضی الله تعالی عنها که ویره نبی علیہ السلام زما کور ته راغی بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها وی چې کله ستاسو پیغمبر د دنیا نه ته بیبي عایشه فرمایي وی زه ډېره بختوره بیبي چې د دنیا نه تو نو د امام الانبیاء دا سر بین صهري و نحري دا زما د نحر او د سحر په منځ کې پروت سحر عربی کې غیږ ته وي دې ځای ته او نحر عربی کې دې ځای ته وي دې کړتي ته د دې او د دې په منځ کې د امام الانبیاء سر په دې ځای پروت و چې ستاسو پیغمبر د دنیا نه تو او دا سر زما په غیږ کې پروت و په دې ځای باندې په دې ځای سر پروت و نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زه ډېره بختوره بیبي ما نمبر زما و کور زما و غیږ زما وه او مسواک مې ولا نرم کو نو لاړې مې ورسره هم شریکې شوې نو کور زما نمبر زما غیږ زما او لاړې زما چې ستاسو پیغمبر د دنیا نه تو نو زما په غیږ کې سر پروت زما په غیږ کې سر پروت او روح ته نه لاړ مې د خولې نه اورېدل چې لګیاو دوه خبرې دي امت ته پرېښودې چې ته ما وی چې دی به د امت ته څه پرېږدي اے امتیانو ټول دنیا یې واورئ ستاسو پیغمبر د خولې نه ووتل چې الصلا زما امته ګورئ مونځ به نه پرېږدئ ښه د مونځ به ډېر خیال ساتئ د مونځ به ډېر اهتمام کوئ دویمه خبره مې ته واورېدله وما ملکت ایمانکم زما امته د ما تخته خلقو سره به ښه سلوک کوئ ښه د بیبیانو سره به ښه سلوک کوئ د بچو سره به ښه سلوک کوئ نوکرانو سره به ښه سلوک کوئ دیاړیمارو سره به ښه سلوک کوئ نو نن چې افسر وفات شي نو نوکران وایي شکر دی چې خلاص شوتي چې مشر وفات شي خلک وایي ښه د سپېږمو لی راوستي و چې خلاص شو
ندی سره خو سلوک کوي. نبی علیہ السلام چې وفات شه کنه هغه کبه اوخه باندې چې نبی علیہ السلام ګرځیدو انسانان خو سکه صحابه خو سکه هغه اوخه لاړله او د جنت البقیع په مقبره کې کېناستله. پوه شو اوخه پوهېدله چې نن مې شخ سوار د دنیا نه لاړ په ما چې به سورلي کوله هغه شخ سوار لاړ په دې ملا خو زه بل شخ سوار نه پرېږدم دا ملا باندې خو زه بل شخ سوار نه کېنوم. نو د جنت البقیع مقبرې ته لاړله او په مقبره کې ناسته ده د سترګو نه اوښکې بهیږي. صحابه خوراک وړي نه خوري اوبه وړي نه څښي په هغه ځای هغه اوښه ناسته وه. د امام الانبیا نه پسې نه خوراک کړی دی نه یې څښاک کړی دی او په هغه ځای ترې نه ساه وتلې ده په هغه ځای مړه شوله. خو زما شخصوار د دنیا نه لاړ. خر یو خر نبی علیہ السلام په خرو سردي کوله. خر یو هغه د نبی علیہ السلام د وفات نه پس داسې په منډه روانو او د یو دم ګړنګ نه یې کته ودانګل او په هغه ځای باندې مړ شو. په هغه ځای مړ شو. زناور په امام الانبیا پسې خپو چې د دنیا نه لاړ. نبی علیہ السلام وی وما ملکت ایمانکم ما تخت خلق سره خزو سره خو سلوک کو قریبا الله یو ورځ حساب کوي. نن سړی وای ما نه پلار تپوس نشي کولی ما نه مرور تپوس نشي کولی او قدرت خبره ده نشي کولی. غریب کو تپوس کوي جو تو سره خ ظلم سیوا کوي پلار تپوس نشي کولی مور نشي کولی رور نشي کولی خو یو ورځ به د الله عدالت لګي او الله به درنه تپوس کوي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې ټول چې د چا په کورونه کې اختلاف الله دې په اتفاق بدل کړي. الله دې د اوران کورونه جوړ کړي او الله دې د دشمنۍ پر ورولو باندې بدل کړي. واخر